سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټک په یو میاشت کې د 304 پاکستاني پوځیانو وژلو ادعا ټي ټي پی وای په یو میاشت کې 315 عملیات کړي او 304 پاکستاني عسکري وژلي دي د کابل او اسلام آباد وسنۍ اړیکې د هیڅ یو لوري په ګټه نه ده زبی مولا مجاهد ویلي د کابل او اسلام آباد وسنۍ اړیکې د هیڅ یو لوري په ګټه نه دی او اسلامي امارت له پاکستان سره د شته ترنګرتیاو د حل غوښتونکی دی ایران د اټومي پروګرام او هرمز تنګي په اړه خبرو ته چمتو شوی ټرمپ ویلي واشنگټن د ایران پر ضد پوځي اقدام ته بشپړ چمتو خو د ایران او د سیمې د ځینو هیوادونو په غوښتنه برید ځنډولی دا هم پوره خبرونه د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پی ادعا کړې چې د تیرې میاشتې په ترڅ کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې 315 وسلوال عملیات ترسره کړي چې له امله یې 304 پاکستاني عسکر وژل شوي دي د ډلې پر خپل تازه عملیاتي راپور کې ویلي د دغو بریدونو پر مهال 408 پاکستاني پوځیان ټپیان شوي او وشپېته نور یې ژوندي نیولي ټي ټي پی همداراز ادعا کړې چې لسګونه پوځي وسایط امنیتي مرکزونه څارنیز سیستمونه او نور پوځي تجهیزات له منځه وړي دي ټي ټي پی ویلي د عملیات په شمالي او جنوبي وزیرستان پیښور باجوړ ډیره اسماعیل خان ټانګ کرم خیبر بانو لکی مروت سوات کوهاټ مومندو کوټه کراچۍ اسلام آباد او راولپنډي کې ترسره کړي په دې اړه د پاکستان حکومت او پاوز تر اوسه د ټي ټي پی د دغه ادعاو په اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی د وروستیو میاشتو په ترڅ کې په پاکستان کې د نامنۍ او وسلوالو بریدونو له زیاتېدو سره د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې هم پراخې شوې دي د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د کابل او اسلام آباد اوسنۍ اړیکې د هیڅ یو لوري په ګټه نه دي او اسلامي امارت له پاکستان سره د شته ترنګرتیاو د حل غوښتونکی دی ښاغلي مجاهد زیاته کړې چې اسلامي امارت له هیڅ هیواد سره د سیاسي او اقتصادي ترنګرتیاو غوښتونکی نه دی خو د هغه په وینا پاکستان د افغانستان د سوداګریزو لارو په تړلو سره هڅه کوي چې افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړي د افغانستان د اسلامي امارت ویان د پاکستان سره د وروستي ترنګلتیا وروسته د افغانستان د اړیکو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو اوسنۍ کچه د دواړو خواو په ګټه نه ده ښاغلي مجاهد وویل چې اسلامي امارت غواړي چې ترنګلتیاوې کمې کړي او د خبرو اترو له لارې له پاکستان سره شته ستونزې حل کړي نوموړي ټینګار وکړ چې اسلامي امارت نه یوازې له پاکستان سره بلکې له کوم بل هیواد سره هم سیاسي او اقتصادي کړکېچ نه غواړي دا هم ویل چې پاکستان هڅه کوي د افغانستان د سوداګریزو لارو په بندولو سره د افغان سوداګرو لپاره ستونزې رامنځته کړي پالیسی‌های طرف پاکستان همچنین بوده که باید راه رو مسدود بکنن و باید موانع رو به تجارت افغان ایجاد بکنن که خودش باعث تنش در روابط شده ولی ما خواهان حل آن هستیم دوام آن رو نمی‌خواهیم و دوام آن را به نفع هیچ جهت هم نمی‌دهیم تلاش نهایی صورت می‌گیرد از طرف امارت اسلامی افغانستان که گام‌های موثر برداشته شود تا این مشکلات به گونه اساسی حل کرد دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت تل ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په تیره د پاکستان پر ضد ونه کارول شي او کابل په دوامداره توګه د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو سره د مثبتو سیاسي اقتصادي او امنیتي اړیکو په پراخولو ټینګار کړی دی خو پاکستان په افغانستان کې د سرحدي بریدونو او استوګنیزو سیمو په بمبارولو سره تاوتریخوالی زیات کړی او دا کړنې په بېلابېلو نومونو توجیه کړي دي آغازگر هیچ نوع اقدامات هم ما نبوده ما خواهان ازی هم نیستیم که روابط بین کشورها تیره ساخته شود و بخصوص در بخش اقتصادی و تجارتی که یک موضوع انسانی و بشری است ما بارها تاکید کردیم که موضوعات سیاسی باید از موضوعات تجارتی دور ساخته شود و موضوعات تجارتی به حالت نرمال خود دوام پیدا کند چون نیاز انسان‌ها است و نیاز بشری است و این خطه نیاز به همکاری‌های اقتصادی داره که در رشد هر دو طرف
رول ده. د باورونو له مخې د افغانستان پر وړاندې د دوه سیاست په غوړه کولو سره اسلام آباد هڅه کوي چې خپل کورنۍ امنیت او سیاسي ناکامۍ له خپل پولو بهر سره ونښلوي. خو د پاکستان د هڅې نه د اسلام آباد د کورنیو کړکېچونو حل دی او نه هم موجوده واقعیتونه بدلولی شي، ځکه چې د ګاونډیو په اوږو د کورنیو ناکامیو بار لیږدول نه دوامداره پالیسي ده او نه هم د ستونزو د اصلي لاملونو د حل لپاره بدیل کېدای شي. په دې اړه د الله عباس په موخه د پوځي او سیاسي چارو شروونکی اختر محمد راسخ را سره مېلمه دی. راسخ صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ټي ټي پي ادعا کړې چې په یوه میاشت کې 304 پاکستاني پوځیان وژلي. دا ادعا د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه څه څرګندوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران قدر تاسو ته او تاسو د پروګرام ټول معزز افغانانو او تخنیکی همکارانو ته وړاندې کوم. علیکم د دغه ادعاو یا د دغه سي راپورټونو خبرول او په ضمن کې د پاکستان د نظامی ګرانو د پلانونو په وړاندې او د جګړیزو حالاتو په وړاندې د ټي ټي پي بریا ښکارندوی دی او ورستر بلې د پاکستان د استخباراتي کړیو او نظامی ګرانو د جګړو لړ کې ویلای سم چې ټي ټي پي پرمختګ کوي او په ضمن کې ټي ټي پي د کوم ورځ نه خپل جګړیز حالات په لار اچول ده. دغه جګړیز حالات د پاکستان اکثریت د جغرافیا لمنه نیولې ده او په تر اسلام آباد او تر کراچۍ او تر لاهور پورې دغه جګړیز پروګرامونه رسیدلي دي. اوس په دې باندې مطمئن یم چې دغه تیروش په پسې رڼا راتلونکې دی او ټي ټي پي د بریا څوک ته روان دی ورسیږي او پښتانه او بلوچستان په دغه جغرافیا کې کړداسو هم چې کشمیریان ورسره د دغه جګړو له ادرس او دغه مبارزاتو په ترڅ کې به دوی به یو خښوندانه او د امن او د خپل خاور په خپل سیمه باندې د حاکمیت سبب پراخي او پنجاب استخبارات او جنرالان به دغه سیمه کډه کیږي او ماته خوري او دغه لوبه چې پنجاب استخبارات او جنرالانو نیمه پیړۍ په پښتنو په بلوچو په کشمیریانو په افغانانو باندې تپلې ده چې د غربي نړۍ د شین چراغ سره دغه پروګرامونه پرمخ وړي. دغه پروګرامونه د ناکامۍ سره مخامخ دي او پنجابیان په دې باندې متوجي شوي دي چې اوس د دوی د کړنو څیره او د دوی د کړنو او شیطانی اعمالو څیره په سیمه کې او په نړیوال بیس کې بربنډه شوې ده او تر څو پورې چې پاکستان خپل مبارزاتي پروژه بدل نه کی زه فکر کوم چې پاکستان د لوی ناکامۍ سره لاس او ګریوان دی او په دې لوی کنده کې چې دا کنده د افغانانو د باره د پښتنو د لپاره د بلوچستان د لپاره جوړه کړې و دې کنده ته بخپله د پنجاب جنرالان او استخباراتي کړي بولیږي او دغه سیمه به دغه ناخوالو نه بخلاصيږي. بله راسخ صاحب پرون د بلوچستان اعلی وزیر اعتراف وکړ او په لومړي ځل اعلان وکړ چې بلوچ آزادي غوښتونکي دي دوی اسلام آباد آماده خبري وکړي. دوی اسلام آباد مخکې دي هم چې ټي پي سره او هم د بلوچ آزادي غوښتونکو سره خبرې اترې رد کړې وي. آیا دغه ورستۍ نامنۍ د دې ښکارندوی ده چې پاکستان یا اسلام آباد د دغو ډلو په وړاندې ماته خوړلې؟ په اصلو کې د ویلای سم چې پاکستان په وړاندې دغه څه په زغرده درېدل دغه څه د جګړو لار خپلول چې اوس دغه د بلوچستانو له ادرسه د ټي ټي پي له ادرسه د پښتنو له ادرسه حتی د اسلامګرایانو او د چپیانو او د راستیانو له ادرسه چې دغه تنظیمونو او سیاسيونو چې په پاکستان کې ول دا ټول په دې باندې متحد او یو موټی شوي دي چې د پاکستان په وړاندې دغه جنرالانو د کړونو او جګړیزو حالاتو په وړاندې درېدل او مبارزه کول او مصالحانه لارې ګذرونه پراخول دا د دوی د بقا او د دوی د آرامتیا او د دوی د ازادۍ څوکې ته رسول همدغه لاره ده. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې نږدې ورځو کې دغه تیرو څو ورځو کې د چترال نه تر بولانه پورې پښتنو جرګه وکړه او په دې جرګو کې پریکړه وکړه چې د پاکستان نظامی ګرانه جګړیز پروګرامونه چې په دې سیمه کې بیا یو ځل بیا په عملی بڼه باندې عملي کیږي د دوی په وړاندې په زغرده به درېږو. نو دغه یووالی دغه د جرګې پریکړه چې هغه اعلان کړل چې په افغانستان کې چې کوم پروګرامونه چې د پاکستان د استخباراتي کړیو او نظامی ګرانو له ادرسه روانه ده موږ د دوی په وړاندې په زغرده درېږو. دا چاته اجازه نور نه ورکوي چې په افغانستان کې
د جګړې لار خپل کې او د پښتنو او د افغانانو په وژنه کې یو ځل بیا د غربي نړۍ په شین چراغ پیسې ترلاسه کړي او زمونږ د تباہي او زمونږ د وطن د تباہي لار خپل کې بنان دغه یووالی خپل ښکارندوی دی چې د پنجاب د جنرالانو په وړاندې درېدل او د پنجاب نظامیګرانو کړنې په وړاندې او پروژو په وړاندې په زغرده درېدل دا د دوی د بریاو د یووالي نښې دي. راسخ محترم کراسو د ذبیح الله مجاهد ورستۍ څرګندونو ته پاکستان سره لدی چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی ولې لا هم له افغانستان سره په سوداګرۍ کې محدودیتونه لګوي. پاکستان پلان دا لرودل چې په افغانستان باندې فشار وارد کړي ترڅو خپل غوښتنې هغه نامشروع غوښتنې په امارت اسلامي ومني. کله چې امارت اسلامي د دوی د غوښتنو په وړاندې په زغرده ودرېدي او وینه مني بنا ان دوی غوښته چې په لومړي قدم کې مهاجرین د افغانستان هغه مهاجرین چې سلويخ کال په پاکستان کې د دوی د پروژو په لړ کې آلته ورته ځایونه ورکړل شي او غوښتل شي هغه د ایستلو په عقل باندې او هغه مهاجرین په ډېر ظالمانه ډول او سوړ ژمي کې ویستي تر څو فشار وارد کړي او د تجارتي لارې وګدرونه چې د افغانستان سره د پښتونخوا او د پښتنو د تورخم د غلام خان د چمن دغه لارې دای بند کړلې چې ولې دلته په فشار وارد شي په افغانستان باندې او افغانان به راپورته کیږي د امارت اسلامي په وړاندې چې خدا سينه و اب دغه د دوی خپل کړنې او د دوی کښت او د دوی پلانونه و چې اوس هغه اور چې دوی لمنه غوښته چې دا لمنه په افغانستان کې دا اور واچول شي او اور لمبي یو ځل بیا افغانستان وسوځي په دې لمبو کې دوی خپل اور واخستي او پښتانه په دې باندې متوجه شول چې د پاکستان دغه دروازې بندیدل او دغه تجارتي پروګرامونه د افغانستان سره تړل دا د پښتنو د اقتصاد زیانمن کول او دا د پښتنو په پښتو کندو ته ورزول دا د بلوچستانو پروګرام او د پښتو کندو ته ورزول و چې پاکستان دغه لوبه مخته وړه خو زه په دې باندې باوري یم چې په دې خپل لوبه کې پاکستان په خپل ګیر راغلی او هغه لوبه چې د افغانانو د تباہي لپاره جوړه کړې و په دې لوبه کې خپل د پنجاب جنرالانو استخباراتي کړي اته سیاسيونه په دې کړي کې نغښتي دي او بند پاتې دي نه تنها پاکستان سیاسي انزوا سره مشکلات سره لاس او ګریوان دي اقتصادي بحرانونه نظامی بحرانونه امنیتي بحرانونه او دا ورسره بلې په پراخېدو دي حتی بلوچستان پښتانه کشمیریان سنجار اوس راپورته شوي دي چې دغه پروژوي پروګرامونه چې پاکستان په دې سیمه کې د خپل ولس په وړاندې پروګرام مخته وړي ده دغه پروګرامونو د خنثی کول لپاره لاسونه سره ورکوي او دغه ټي ټي پی او دغه د پښتنو خوځښتونو سره یو ځای کیږي او د بلوچستان سره یووالی کوي ترڅو پنجابیان په پنجاب کې کېنول شي او دغه سیمه د پاکستان دغه نیابتي ډلې ټپلې چې جوړي او نیابتي جګړې چې رامنځته کوي دا تر څو پورې خنثی نور دغه سیمه کې د امن فضا رامنځته شي. مننه. د پوځي او سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ په خبرونه کې مو له ګډون څخه منندوی. د یک ټلتون قدرمنو او معزز لیدونکو زما خبري سرویس پام دی ځای پای ته ورسید تر بیا ښې چارې